حضرت حسن رضی الله عنه یو ورځ ناسو یو سړی ورته رالی، هغه ورته وویل ډېر ګناهګار یم، ډېرې ګناوې راسه سوي دي، ته یو داسې عمل راوښیه چې دا زما ګناوې الله پاک معاف کړي، الله زما سره راضي سي او خوشحاله سي. دی څه ورته وایي؟ دی ورته وایي استغفار کوه. دویم سړی رالی، هغه ورته وایي چې بارانونه نشته، قحطسالي ده، خلک ډېر پریشانه دي، هغه ته هم دی وایي استغفار کوه. دریم سړی ورته رالی، هغه ډېر غریب یم، ډېر قرضدار یم، پیسې نشته، مال نشته، دی ورته وایي استغفار کوه. څلورم سړی رالی، هغه ورته ویل زما نارینه اولاد نشته، زوی مې نشته، دی ورته وایي استغفار کوه. بل ورته رالی، هغه ورته وایي باغونه وچ، په باغو کې پھل فروټ نشته باندې، دی ورته وایي استغفار کوه. شپږم سړی ورته رالی، هغه ورته وایي نهرونه وچ سو، اوبه نشته په نهرو کې، دی ورته وایي استغفار کوه. شپږ کسان ورته رالو، یعنی شپږ مریضان ورته رالو، علاج یو شی ور وشو، په څنګ کې یو سړی ورسره ناسو یا شاګرد یو بل سړی، هغه ورته وایي حضرت مریضان مختلف وو، شپږ مریضان رالو، تا ټولو ته نسخه د استغفار ور وشول، دا خو مختلفه مریضان وو، د چا د قرضې مسله وه، د چا د ګناهو مسله وه، د چا د باران طلب وو، تا استغفار ټولو ته یو نسخه دې ور وشول. دی ورته وایي ما د ځانه نه ده ورشولې، په قرآن پاک کې په سوره نو کې چې ما نظر وکړي، په سوره نو کې الله رب العزت فرمایي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وای ما چې په قرآن پاک کې نظر وکړي نو الله رب العزت خپله دا نسخه ورشول دغه مریضانو ته، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. دا د هغه سړي دپاره دی چې ویلې زه ګناهګار یم ډېر، د هغه دپاره الله فرمایي چې ته په کثرت سره استغفار وکړه، الله رب العزت دی ډېر غفار دی، ډېر د ګناهو معافولو والا دی. او بل چې رالی وایي بارانونه نشته، قحطسالي ده، هغه ته الله فرمایي ویرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار په کثرت سره کوه، الله به موسلادار بارانونه وکړي، یعنی ډېر په کثرت سره به الله بارانونه شروع کړي ستا د استغفار په برکت سره. او بل ورته رالی وایي زه قرضدار یم، پیسې نشته، هغه ته هم الله وایي، الله فرمایي چې ته استغفار په کثرت سره کوه، ویمددکم باموال، الله به په مال سره ستا مدد وکړي، مال به الله درکړي د استغفار په برکت سره. او بل چې رالی چې زما نارینه اولاد نشته، زوی مې نشته، هغه ته هم الله فرمایي چې ته په کثرت سره استغفار کوه، ویمددکم باموال و بنین، بنین الکانو ته وایي، الله به تا ته نارینه اولاد درکړي، استغفار کوه. او پنځم سړی چې رالی چې باغ ستا پل فروټ نشته باندې، الله ورته فرمایي په کثرت سره استغفار کوه، وجعل لکم جنات، الله به ستا په باغو باندې پل فروټ، دا ټول به د استغفار په برکت سره راشي. انهارا، او شپږم سړی چې دی هغه بیا نهرو اوبه نشته، وایي نهرونه به الله جاري کړي، نهرونه به دې اوبه وکړي او ډېرې اوبه به زیات شي. دا په قرآن سره د استغفار ثبوت شته چې په استغفار په برکت سره الله رب العزت وعده ده چې الله به ستا دا کارونه ګرځل کړي.